سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. یو کار و چې د ښار له شور او خلکو څخه لیرې کېدی، په یو وران او چپ هوټل کې. داسې څه چې د هر چا زړونه به یې لړزوله. الینا په خپله کوټه کې ناسته وه، درس یې ویلی چې ناڅاپه ټلیفون ورته راغلی. د ټلیفون بل طرف ته ملګرې میسي وه چې یوې خاصې پارټۍ ته روانه وه. د الینا زړه نه غوښتي، خو میسي لا تر مخه د هغې د کور مخ ته د موټر سره رارسېدلې وه. د لږ فکر څخه وروسته الینا هم د تګ لپاره راضي شوه. د پارټۍ ځای او لوکیشن تر وروستۍ لحظې پورې پټ ساتل شوی و. کله چې دوی له یوې تنګې کوڅې څخه تېر شول، د هوټل مخې ته ورورسېدل. یو عجیب سړی یې ولیدی چې هوټل ته د داخلېدو لپاره یې یو کوډ وغوښتی. الینا ورو ورو ورته وویل نیور مور، او دروازه په هماغه شیبه سره خلاصه شوله. دننه منظره بالکل بدله وه، روښانه څراغونه، تیزه موسیقي او خلک چې مست نڅېدله لکه بلې دنیا ته چې وننوتلي وي. په همدې شور او رڼا کې الینا خپل هلک ولیدی چې د یو بلې نجلۍ سره یې نڅا کوله. هغه ډېره په قهر شوله، بې له فکره یې هغه په سوک ووهي د ټولو مخ ته. بیا یې له دې شر او شور څخه ځان لیرې ویستی او په ژړا د آرام ځای په لټه کې روانه شوله. خو څوک نه پوهېدل چې د هغوی پر سر باندې لوړ یو نقاب پوش سړی ولاړ دی چې د ټولو د مرګ پلان یې مخکې لا هم جوړ کړی و. الینا روانه وه چې له خپل ملګري میسي څخه بېله شوله. ډېره وګرځېدل تر څو یې یوه چپ او آرامه خونه پیدا کړله چیرې چې یو سور بکس پروت و. الینا فکر نه و کړی چې په همدې شېبه د یو بکس څخه عجیب غږونه راپورته شول. هغې په زړورتیا سره بکس خلاص کړی. کوم څه چې دې ولیدل نو ډېره حیرانه شوله. د بکس په خلاصېدو سره یوه تڼۍ فعاله شوه چې یو غشی د هغه څخه راووتی. هماغه وخت یو سړی له بکس څخه راووتی او الینا یې له زخمي کېدو څخه وژغورله. خو دا غشی بې دلیله نه و، دا د یو خطرناک ماشین برخه وه. د غشي تار له یوې سویچ سره تړلی و چې هغه سویچ فعاله سو، خو خلک لا هم د موسیقي او نڅا په مستۍ کې ورک وه. هېڅوک نه پوهېدل چې د وتلو یوازینۍ دروازه اوس تړل سوې ده. ماشین په چټکۍ سره چلېدل شروع کړه. په لږ وخت کې هغه ټول انسانان ټوټې کړل لکه د اوسپنې ژرنده. هر څوک چې به ورسره ولګېدل هغه به هملته مړ سو. په یوه شېبه کې د نڅا تالار د مړو څخه ډک سو، خو څوک چې ژوندي وه هغه په دې نه پوهېدل چې تر څه وخته پورې به موږ ژوندي پاتې سو. بل طرف ته هغه سړی چې له بکس څخه راوتلی و، اکین نومیږي، د اوسپنې په زنځیرونو سره تړل سوی و. د مرستې په هیله هغه د الینا لور ته ورټوپ کړه، خو الینا وډار سوه او له هغه ځای څخه وتښتېدله. د منډې په وخت کې د هغې بنګړۍ له لاس څخه ولوېدی چې هماغه بنګړۍ به د اکین د خلاصولو لپاره استعمال سي. بل طرف ته د نڅا تالار نور هم خراب سوی و. یو په یو پسې خلک د مرګ په جالونو کې بندېدله. هغه نقاب پوش سړي پاتې خلک د اوسپنې په قفس کې بند کړل او بیا یې بل ماشین فعاله کړي چې د یوه درنې اوسپنې سره ورو ورو راښکته کېدی. میسي هم په همدې قفس کې دننه وه او الینا د دبانې څخه بېوسه ولاړه وه. په بله شېبه کې هغه درنه اوسپنه راښکته شوله او ټول انسانان یې همدلته کوفته کړه. اوس نقاب پوش سړي د الینا په لور باندې وکتل، خو له مخکې چې هغه ور نږدې سي الینا منډه کړله. اکین هم له زنځیرونو څخه ځان خلاص کړي او د یوې کړکۍ د ماتولو هڅه یې کوله. الینا د هغه لور ته ورمنډه کړه. په لاره کې د یوه مړي سره ولګېدل او هملته غوځاره شوله. هر لور ته مړي پراته وه او ژوندي انسانان هم د مرګ په څنډه باندې وه. هماغه وخت نقاب پوش سړی له شا څخه راوغورځېدی. اکین پر ځای د دې چې مرسته وکړي له کړکۍ څخه یې د باندې ټوپ کړه. هغه ډېر زخمي و نو ژر تښتېدلو ته مجبوره سو. نقاب پوش سړي الینا په یو سور بکس کې بنده کړله او په خپله ولاړی. اکین روغتون ته یوړل سو، لاس یې سخت مات سوی و. ډاکټرانو بیړنۍ درملنه شروع کړه او ورو ورو یې حالت ښه سو. خو هغه وحشت چې پر ده باندې تېر سوی و یو خوب ګرځېدلی و. دته د ګلانو یوه دسته راوړل سوله له یو کوچني خط سره. په خط کې لیکل سوي وه ژر روغ سه، غواړم بیا در سره وګورم. د خط لیږونکي نوم کلکشن و. اکین حیرانه سو ځکه د مخکې د کلکشن پولیسو له څارنې لاندې هم همدا پیغام پرې ایښی و. هغه خپلې ښځو ته وویل کور ته ولاړه سه، بې له دې چې څوک دې وویني. هغې سمدستي ومنله او کور ته ولاړه. وروسته یو بل سړی د لیدو لپاره راغلی. دا د الینا د پلار له طرفه راغلی و. کله چې د الینا عکس وښودی اکین وپېژندله او ویې ویل هو هغه ژوندی ده. پولیسو څه نه سوی کولی نو لوچیلو ته دا کار وسپارل سو ځکه چې هغه خپله ډله درلودله. په یوه ستونزه لا پاته وه. اکین نه پوهېدی چې کلکشن چیرې دی. کله چې کلکشن هغه هوټل ته یوړی، اکین د خپل لاس پر پوست باندې نښې پرې ایښې وې. کله چې دی په موټر کې وړل کېدی چې موټر به هرې خواته کاټ سو، پر هر کاټ باندې د خپل پر لاس باندې یو زخم پرې ایښی و. د
د دغه نوشو په مرسته هغه کولای سوی چې ځان هغه ځای ته ورسوي. ارکین ومنله چې هغه به یوازې په دې شرط سره د دې سره ځي چې دننه د کلکشن هوټل ته به نه وننوځي، ځکه چې هغه نور انسان نه دی بلکې یو ځناور او حیوان دی او د هغه سره د مرګ تنده ورسره ده. هغه باید په بشپړ چمتووالي سره هغه ځای ته ورسي. لوچیلو ته دا ستونزه نه وه چې ارکین دننه نه ځي. څو کاله مخکې الینا او د هغې پلار د یوه حادثې څخه ژغورلی و او دی له همغې ورځې څخه د الینا له کورنۍ سره تړلی و. الینا د ده لپاره د لور حیثیت درلودی. له بلې خوا الینا هم هیله درلودله چې لوچیلو به دا ځل هم راسي او هغه به حتما ژغوري او د هغې دا هیله رښتیا سوه. همغه وخت الینا یو سړی ولیدی چې پر یو میز باندې پروت و. هغه سړی د خپل ژوند غوښتنه کوله، خو کلکشن هیڅ د هغه خبره نه اورېدله او هغه ته یې یوه زهرجنه پیچکاري ورولګوله. بیا یې د هغه په ټوټه کولو سره پیل وکړي چې د هغه د بدن غړي یې پرې کوله او هماغه پرې سوي غړي یې د خپل کلکشن لپاره راټولوله او سینګارول یې. د الینا لپاره دا له یو بدتر خوب څخه ویرونکی حالت و. هغې پرېکړه وکړه چې باید هرومرو له دې ځای څخه وتښتېږي او د دې لپاره یې خپل کمیس استعمال کړي. له ډېرو هڅو وروسته هغه وتوانېدله چې بکس خلاص کړي. په همدې وخت کې د لوچیلو ډله هوټل ته راورسېدله. د دوی مخې ته یو زوړ هوټل و چې کلونه مخکې بند سوی و. هر څه چې وي دا هماغه ځای و. د کلکشن پټ مرکز د ارکن کار صرف د دې ځایه پرې و، خو لوچیلو هغه پرې نه ښودی. د هغه د ټوپک په نوک د هوټل یوې دروازې ته بوتلی، ځکه ارکن مخکې همدلته بند پاته سوی و او ارکن دا وړتیا درلودله چې هره دروازه د یوې وړې ستنې په وسیله سره خلاصولی سي. هلته 4 المارۍ وې چې هغه یوه په بله سره خلاصه کړله. هلته الینا یو بل بکس پیدا کړي چې دننه پکښې کې د یو مړي جسد پروت و. په همدې منځ کې کلکشن بیرته راغلی، خو الینا له د مخه سور بکس خلاص کړی و او له هغه ځای څخه ورکه سوې وه. کله چې کلکشن راغلی نو هغه له سټو څخه یو څو زهرجن غونډکان راویستل او پر ځمکه باندې یې ایله کړه. الینا د هغه بستې تر شا پټه وه. هغه زهرجن غونډکان د هغې پر مخ باندې راټول سول. تر دې مخکې چې هغه چیغه وکړي ناڅاپه د امنیت د ماتېدو الارم وغږېدی. په حقیقت کې د لوچیلو ډله هوټل ته ننوتلې وه. دوی له خپلو کسانو څخه یو د باندې پرې ایښي وو چې څارنه وکړي او پاته نور ټول دننه ولاړل. کلکشن ژر تر ژره د خونې دروازې وتړلې او د کیمرو له لارې یې د دوی هر حرکت څاري. د بلې خوا الینا هم په هماغه خونه کې بنده پاته سوله. هغې ناڅاپه یوه لاره پیدا کړل. د دیوال په منځ کې یې یو کوچنی جال پیدا کړي چې هغه یې مات کړي او دننه ورننوتله. خو هغې ته نه وه معلومه چې لوچیلو د ارکن څخه د یوه دام په توګه سره کار اخیستی و. ارکن د هغې مرسته کړې وه، خو اوس په ناوړه ډول بند پاته سوی و. په بل اړخ کې کلکشن د هوټل د باندې ساتونکي ووژي. کله چې دوی شاوخوا وکتل پر فرش باندې یې سلګونه ستنې خپرې ولیدلې. معلومه سوه چې دلته حتما یو څه خطرناک روان دي. یوه ښځه چې په بشپړ ډول د نشې څخه ډکه وه د یوه نفر پر غاړه باندې لکه مار داسې وموښتله، خو تر دې مخکې چې چاته ځان ورسوي هغه وویشتل سول. خو راتلونکې صحنه لا تر دې هم ویرونکې وه. څنګه یو انسان دومره بېرحمه کېدلی سي؟ هلته یوازې یو څو دانې نه بلکې لسګونه کسان وه چې د یوې ویرونکې درملې له امله بدل سوي وه. د لوچیلو ډلې هڅه وکړه چې هغوی ودروي، خو حالت له کنټرول څخه وتلی و. په پای کې دوی ټوله دې ته اړ سول چې د ځان ژغورلو لپاره وتښتېږي. د پولیسو سره اړیکه نیول ناممکنه وه، ځکه په ټوله سیمه کې د سیګنل جامر فعاله و. ځینو فکر کوي د ټکانو غږونه به د باندې رسېدلي وي او پولیس به روان وي، خو حقیقت بل څه و. دوی تر ځمکې شاوخوا 10 فوټه لاندې وه. په دې ژوروالي کې هر غږ بې اثره کېدی، یعنې له د باندې څخه هېڅ مرسته نه راتلله. نو دوی مجبوره وه چې یوازې مخ ته ولاړ سي. له بلې خوا الینا یوې پټې لارې ته رسېدلې وه چیرې چې یو بل بکس و. په هغه بکس کې یوه نجلۍ بنده وه. کله چې هغې د الینا غږ واورېدی چیغې یې ووهلې. الینا ژر هغه ارامه کړه، بکس یې خلاص کړي او له هغه ځای څخه یې راویستله. د هغې نوم ابي و او له ویرې څخه ډکه وه. الینا هغې ته ډاډ ورکړي چې دواړه به ژوندي وځي. پوښتنه دا وه چې چیرته ولاړ سي. لاره نه وه ور معلومه. دلته د لوچیلو ډلې یو ځوان هلک پیدا کړي. دوی غوښتل چې ورنږدې سي، خو هر څه بدل سول. د هلک د غاړې شاته یو لاسي بم تړلی و چې هماغه شېبه وچاودېدی. په هماغه وخت کې د اوسپنې نیزې راووتلې او یو افسر یې سمدلاسه مړ کړي. مرګ پر هر ګام باندې و. د چاودنې او د ملګري د دردناکې مړینې له امله ټوله ولړزېدل. هېڅ چاته هېڅ نه و معلوم. په همدې چوپتیا کې کلکټر د ارکن او لوچیلو له ډلې څخه وتښتېدی. وروسته دوی بیا له کلکشن سره مخ سول. دا ځل بیا هم صرف یو ځل لیدو سره هغه بیا ورک سو. الینا د ابي په اړه باندې یو عجیب حقیقت پیدا کړي. اصل کې ابي غلطه وه چې ګومان یې کوي کلکشن له هغې سره مینه لري.
دا یا د هغې لیونتوب و یا د کوم زخم اغیز. دا ویل سخت و. ناڅاپه ابې په لوړ غږ چغې کړلې او کلکشن راغلی. الینا سمدستي له هغه ځای څخه وتښتېدله، خو ابې همداسې په ویره کې ناسته وه. حیرانوونکې خبره دا وه چې کلکشن هغې ته هیڅ ونه ویل. د کلکشن سترګې یوازې پر الینا باندې وې او په هغې پسې یې منډې وهلې. الینا د ټول زور سره وتښتېدله، خو بیا یې هم لاره پیدا نه کړه. د پایپونو پر سر پټه سوه، ځکه چې دلته یوې کوچنۍ تېروتنې هم د مرګ معنا درلودله. هلته ارکن پرله پسې دروازې خلاصولې، د یوې سیمې لارې په لټه کې و. همدا و چې یوې دروازې ته ورورسېدی چې د قلف پر ځای باندې چاړه وه. د هغه مخې ته مرګ ولاړ و، یو خطرناکه تلا وه چې هغه په ډېر زحمت د هغه څخه ځان وژغوري. ناڅاپه یو څوک راغلی او ارکن په یو عجیبه ځای کې ځان پټ کړي. یو څو وخت هر څه سم وه، خو بیا یې لاس وښویدی او ښکته ولوېدی. هلته مړي داسې پراته وه لکه یو انبار چې غورځول سوي وي. لاندې پل لا هم خطرناکه و. ډېر کسان په پنجرو کې بند پاته وه. داسې ښکاره کېدله لکه د انسان او حیوان ګډ مخلوقونه چې وي. ارکن دا حالت درک کړی او ژر تر ژره یې ځان د هغه ځای څخه وایستی. وروسته هغه یوې خونې ته ورورسېدی چې د هر چا زړه به یې لړزوي. دا د کلکشن تر ټولو بېسارې او ویرونکې خونه وه. د انسانانو یادونه د دې خونې برخه ګرځېدلې وه. هلته یې یوه نجلۍ ولیدله، ژوندۍ وه خو ماته او نیمګړې زړېدله. ارکن غوښتل مرسته ورسره وکړي، خو هماغه وخت کلکشن راغلی. بې له ځنډه یې هغه ووژله. بیا ارکن دروازه خلاصه کړه او له هغه ځای څخه ووتی، خو هغه په بله خونه کې بند سو. خو بیا یې هم هیڅ ماته ونه منل. قلف یې مات کړي او بیا راووتی. الینا د هوا د وتلو د کړکۍ څخه د باندې وکتله. الینا چیغې وهلې چې مرسته ورسره وکړي، خو غږ یې تر هغه ځایه پورې نه ورورسېدی. په همدې منځ کې د لوچیلو ډله پر ارکن باندې ورورسېدله. هغه یې پر سر باندې ووهي او بې هوښه کړي. کله چې سترګې خلاصې کړې، د لوړې خوا څخه یو چنګک لرونکی زنځیر د هغه پر سر باندې راځړېدی. په هماغه شېبه کې یې د لوچیلو یو سړی په هغه زنځیر سره ونیوی او لوړ یې پورته کړي. جګړه پیل سوه، خو کلکشن د ټولو څخه قوي و. هیڅ چا نسوای کولی چې هغه مات کړي. د لوچیلو سړي هم نه غوښتل الینا یوازې پرېږدي. هماغه وخت ابې بیا راغله. هغه پوهېده چې الینا چیرته ده، نو درې واړه ورپسې ولاړل. وروسته یې د یو شي غږ واورېدی. داسې ښکاره کېدله چې یو څوک مرسته غواړي. درې واړه پر هماغه لور باندې روان سول، خو چې یو خونې ته ورننوتل، هغه دروازه په خپله سره بنده سول. چغې لا هم دننه شروع وې. هغوی د چغو طرف ته ور روان وه، خو د دوی مخ ته یو بل دام تیار و. هلته سلګونه ناوکیانې ولاړې وې، خو اصلي انسان نه و. اصلي انسانان بل ځای وه. هلته یو سپیکر پروت و او دې ځای ته د سپیکر له لارې څخه غږ راتلی او په سپیکر کې یو بم هم و. خو کله چې د ارکن سترګې پر سپیکر باندې ولګېدلې، یو څه خطر یې احساس کړي. په بله شېبه کې د ناوکیانو سرونه یو په بل پسې وچاودېدله. د هغو له زورورو چاودنو سره دیوالونه ټوله ولړزېدل. هلته یې ډېر عجیبه شان ایښی وه. په همدې وخت کې کلکشن راغلی او د دې پر سر باندې یو جال اچوه کړي. دې درې واړه په هغه جال کې بند پاته سوله. کیټ هڅه وکړه چې دروازه د چړې په وسیله سره خلاصه کړي، خو ویې نه سوی کولی. په پای کې ارکن د خپل لاس په لستر په زور سره ووهي او هغه یې مات کړي. وروسته یې الینا ته وویل چې د ده لاس مات کړي، ځکه وخت نه و. الینا همداسې وکړه او ارکن وتوانېدی چې د زندان دروازه خلاصه کړي. په دې وخت کې کلکشن مصروفه و چې د خپل جرم ټول شواهد له منځه یوسي. هماغه وخت درې واړه ارکن، الینا او کیټ لاندې منزل ته منډې وهلې. ناڅاپه یوه لویه چاودنه وسوه. د منډې پر مهال هغوی هغه ځای ته ورسېدل چې د کلکشن تر ټولو قیمتي ذخیره وه، او کیمرې همالته وې. ناڅاپه کلکشن پر دوی باندې برید وکړي او څو شېبې وروسته یې درې واړه محاصره کړل. کیټ پر هماغه ځای باندې ووژل سول. اوس نوبت د الینا او ارکن و، خو د دې تر مخه چې دوی ووژل سي، لوچیلو هلته راورسېدی. کله چې کلکشن هغه ولیدی، د دې دواړو ترمنځ جګړه شروع سوه، خو بالاخره لوچیلو هم ووژل سو. د دې فرصت څخه په ګټه اخیستو سره ارکن په کلکشن باندې برید وکړي او هغه یې ژوندی وسوځوي. د دې وروسته پولیسو هم دروازه ماته کړل او هغه ته ورننوتل. په پای کې یوازې الینا او ارکن ژوندی پاتې سول. پولیسو ته د هوټل څخه دننه ډېر شواهد په لاس ورغلل، حتی د کلکشن ماس یې هلته پیدا کړي. نو آیا کلکشن بیا تښتېدلی و؟ څو اونۍ وروسته یو سړی موږ وینو چې د عجبه حشراتو ډېره مجموعه یې په کور کې ساتلې ده. یو ماښام په کور کې عجیبه حرکتونه وسول. کله چې هغه لاندې راغلی چې وګوري څه خبره ده، هلته یې یو سور بکس پیدا کړي. ناڅاپه یو سړی له ټوپک سره د هغه مخې ته ودرېدی. دا ارکن و. هغه د ډېرو هڅو وروسته د کلکشن اصلي حقیقت معلوم کړی و. اوس هغه غوښتل چې له هغه څخه خپل غچ واخلي، ځکه چې کلکشن له هغه سره ډېر بد کارونه کړي وو. هغه غوښتل چې له کلکشن سره هم هماغه کارونه وکړي. هغه کلکشن نه وژلی، بلکې په بکس کې یې بند کړی و، تر څو هماغه درد ورته ورکړي چې دته ورکړل سوی و.
دوستانو دا و د کلکشن فلم کیسه دا دې وکړي چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.